صحیح حدیث دی په صحیح الجامع کې شتی، شیخ البانی راوړی، امام نسائی راوړی. ابو امامه رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من قرأ آیة الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبه، څوک چې آیة الکرسی لولي د هر فرض منځنه بعد، لم یمنعه من دخول الجنه الا ان يموت، دی د جنت نه بس د د جنت په منځ کې دغه دی چې دی مړ شي. دا د جنت په منځ کې اوس دیوال هغه دا مرګ دی، که دا مرګ دی راغی د جنت. هر فرض مونځ پسې کم اذکار چې دي یو پکې د آیت الکرسی دی. هغه اذکار خو مونږ بدل کړي دي په نور څه باندې اکثرو، یا خود ساخته اذکار، خود ساخته دا جي مونږ ته یو امیر صاحب راته وایي چې داسې وایي، یو سابیاق صاحب مولوي صاحب لکه رسول صلی الله علیه وسلم به د فرض منځنه بعد کم اذکار وي هغه وایه که لکه ستا چې کوم وحي درته بیان شو چې د الله رسول وایي چې دا ذکر وایي، په دې دې زړه نه مطمئن کېږي. او یو عامه خبره بې دلیله چې خلکو روانه کړې ده او بیانې په هغې دې زړه مطمئن دي. دغه شان بعضو خلکو بلکل پرېښودي چې څنګه سلام وګرځئ، لا امام را ګرځېدلی نه مخې راړولی نه دی به په سنتو ولاړ، دا اذکار کم پې ووایي. او بیا درېیمه مرحله کې هغه دي چې د هغوی یوه منډه ده، بس چې څنګه سلام ګرځول او سر چولۍ را چولۍ چې د وتو لار کمزې کېده. څومره لوی تاوان دی خلکو. یعنی آیت الکرسی زه دا وایم قیامت په ورځ کم سړی چې جهنم ته لاړ دی به د الله په عدل او په انصاف سره ځي، او کم سړی چې جنت ته لاړ د الله په رحم سره به ځي. خو داسې څوک نشته چې الله لره ملامته کړي. د دې نه اخوا الله تا ته خبره نوره څه اسانه کړي. ته پنځه منځونه د ورځې شپې کې په پنځو منځونو پسې آیت الکرسي وایه که مړ شو جنت ته به لاړ شي. نور الله تا ته څه اسانه کړي. که دا مطلب دی یو کس چې ما بلکل عمل به پرېږدم او خپل به خپل چولي، نو وروره ایمان کې خو لازم دي درې خبرې، یو په ژبه اقرار دی، په زړه کې تصدیق دی، عقیده ده، او په اندامونو عمل دی. عمل چې دی پرېښودو مکمل نو ته خو مؤمن نه شوې. انسان عمل کوي په هغې کې هم کوتاهي، ځکه چې ما وایي جنت ته به ځي الله په رحم سره، هغه عمل کې هم کوتاهي، خو رب العالمین بیا مهربانه دی. هغه کوتاهي چې دی د هغې چشم پوشي وکړي او د هغې ورسره حساب ونه کړي او جنت ته یې بوځي. آیت الکرسی که ته وې د عوام چې کله قرآن وایي که نه دوی ډېر زر قرآن وایي. قرآن په تلاوت کې هغه سړی لږ وخالي چې څوک په تلاوت ډېر ښه پوهېږي، هغه په تلاوت کې وخالي، ځکه چې هغه دې ته دا ټکی داسې ویل غواړي، دلته دا دي، دلته دا تجوید، هغه احکام ټول ادا کوي. عوام چې وایي دا خو ډېر زرې وایي. زه هم کیدای شي د آیت الکرسي 2 منټه وپې هم نه لګي، 2 منټه هم له ما ډېر وي او سکندونه. الله به تعالی جنت درکوي چې اوس ته یې نه غواړې او الله تا ته قیامت پر ورځ وایي چې ما خو درته لاره اسانه کړې وه خو تا نه غوښته، نو څه جواب به دې کوې بیا؟ بل حدیث والا دا حدیث به ذکر کړو او بیا به مخکې راځو آیت الکرسی وضاحت له. صحیح بخاری کې ډېر اوږد حدیث دی، ابو هریره رضی الله عنه وی وکلني رسول الله صلی الله علیه وسلم بحفظ زکات رمضان. رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دا کار حواله کړی چې ته به دا فطرانه چې کومه راجمع شوې ده د مسلمانانو د دې به ته ساتنه کوې، دا شپه 2 به ته د دې ساتنه کوې، بیا به یې موږ په مسلمانانو کې تقسیمو. فاتانی آت د شپې راپسې یو کس راغی، زه وی ناست یم څوکۍ کوم، یو کس راغی فجعل یحثو من الطعام، چونګونه یې راغوستوی دی خوراک. ورځې نه بله مسله م راووته چې فطرانه خوراکي، فطرانه خوراکي غټه مسله دې دا راووته. ګوره ځکه که چې 1000 روپۍ وې نو بیا به ویلی چې یو کس راغی او روپۍ یې پټې کړې، وی نه یو کس راغی او چونګونه یې دې راواغستو. نو چونګ د څه نه اخیستی کېږي؟ خوراک.
ښه وایي ما راونیو چې راومې ما ورته وایي چې والله لارفعنک الى رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دې په الله قسم وي تا خو به زه پیغمبر له رسول غلی ته وی راته وایي چې انی محتاج غریب فقیر سړی وعلی عیال ولی حاجة شدیده او بچي مې هم دي حاجت مې هم ډېر قال فخلیت عنه وی چې مؤمن دي سي دا مې یو صفت یې زده کړي یو عیب زموږ په معاشره کې دا دی خفه کېږي ورو دا یو حقیقت دی چې کله ګوره دا معاشره او دا خلک یو سړی ښه سړیتوب ته نه پرېږدي څنګه لکه اوس ما سره یو کس راغی او زیاتې وکړو زه اوس ګورم دې معاشرې ته که زه دې ماف کړم دا معاشره ما ته بې غیرته وایي که زه دې د الله دپاره ماف کړم دا معاشره ما ته وایي چې دی پوښتن نه دی دا معاشره ما ته وایي دی یریدونکی دی نو ما راونه ګوره په دې ډېرو بدو صفاتو موږ معاشرې مجبوره کړي ښه که چېرته معاشره مکمل ښه شي بیا ګوره اوس یو کس ما سره زیاتې وکړو زما اراده ده چې زه دې بدل واخلم نه یې پرېږدم او زه دې بدل اخیستی هم شم زه به سوچ وکړم چې معاشره کې بیا خلکو ته کم مخ ښیې راته به وایي چې تا ماف کولی نه شو فرق ته ګوره معاشرو کې هر سړی به راته بیا وایي چې تا ماف کولی نه شو نو زه به مجبوراً دا سړی څه کړم دی به ماف کړم اوس پې ورسېدی که نه چې یو معاشره کې ماف کولو ته بزدلي وایي یو معاشره کې کله ښه سړیتوب ته بېغیرتوب ویلی کېږي نو په هغې کې هغه د ښه سړیتوب خاوند هم بیا مجبوری شي خپل ښه سړیتوب پرېږدي دا ګوره حقیقت ته تاسو ته مه وایي چې په دې به خفه کېږو نو دا داسې دا ډېرې ما ته به خپله مسلې راغلي دي کسان راشي مشوره رانه دي دقه شان راته ووایي زما بلکل مکمل اراده ده چې زه دې سړي ته دا مسله ماف کړم زه درته دا مال ماف کړم دا وینه ورته ماف کړم د هغې نه بعد بیا د خلکو سره څه کوو او زمونږ بیا تعنی داسې نه دي چې تا له به نصیب درکوو ستا بچو ته به هم وایو صبر وکړه پرېږدو یې داسې نه ستا بچو ته هم موږ دا وایو چې ته د هغه سړي زوی چې هغه را لګېدلی و یو کس یې ماف کړی و دا اوس یعنی زمونږ ښه صفت دی که بد صفت دی بد صفت دی پکار دی چې موږ د دې دویم مثال برابر وی چې موږ بدل اخیستی او سوچ هم کولی چې معاشره کې به کم مخامخ کوو خو مشر کشر به راته وایي چې د الله بنده ماف کړی به دی نو زه به مجبوراً بیا راولګم دا سړی به ماف کړو دا د مؤمن شان دی دا فایده دې ذکر ووایه منځ کې فایده راغله وی یاره زه غریب یم فقیر یم بچي مې هم ماف کړي دا نن سبا دا ویډیوګانې چلېږي که نه زمونږ د دې ملک او د دې علاقو زه خو حیران شم په الله مې دې قسم وي چې د بعضو دې زړونو ته چې یاره کیدای شي د زناور په بدن کې چې کوم زړه د هغه به د دې نه ښیي لکه ماشوم ورسره کار کوي او د هغه نه غلطي وشوه هوټل کې یا بل ځای کې څنګه یې وایي ویډیوګانې تاسو کتلي که نه کتلي حدیث کې دې دلته وګوره د مؤمن شان ته دلته یو کس راغلی د ابوهریره نه غلا کوي مسله کې ګوره ډېر فرق دی یو کس تا سره کار کوي نوکر دی ته له تنخوا ورکوې او د هغه نه غلطي وشوه یو کس راغی تا نه غلا کوي دې دواړو کې فرق دی که نه دی لوی فرق دی لوی هغه ورته زه غریب یم بچي مې زړه یې بوس او هغه حدیث ورسره یاد ساتئ چې شفقت کوونکو باندې به څوک شفقت کوي الله به کوي هغه صحابي راغلی و یا رسول الله زه ګډ نشم حلالولی رسول صلی الله ته یې ویلي وایي چې ګډ حلالوم یو بس زړه مې بېسوی رسول صلی الله ورته وایي چې ته په ګډ دومره مهربانه یې الله په تا مهربانه دی څومره چې ستا زړه کې مهرباني د مخلوق سره د دې نه اندازه ولګوه چې الله په تا څومره مهربانه دی وایي ما سړی پرېښود سهار چې لاړم وی رسول صلی راته د ځان نه وایي چې ابوهریره د هغه قیدي دي د شپې څه قیصه وه هغه الله خبر کړی و یو ما ورته چې یا رسول الله هغه به شروع وکړه فریاد او ژړا فرحمته زړه مې به وسوځېد پرېږدې
وی راته وی چې اما انه قد کذبک، هغه ګوره تا ته دروغ ویلي، وسيعود او بیا به راځي. الغرض وی ما ته پته ولګېده چې دی خو به لازم راځي لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه چې رسول صلی الله وی بیا خو ته زه بلکل ناسو چې دی به راځي. فرصدتو، وی چې ګورم سړی راغی بیا چونګونه راډک راومې نو ناڅاپه ورته مې وویل چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا به زه رسول صلی الله علیه وسلم ته دې پورې له خدای بوځم. و دې ځای کې ورسره دا یاده کړه غلا کوي او پیغمبر ویلي دي چې دروغجن دی، یعنې دا ورسره هم ده. وی راته وي چې ما پرېږده، دا ځل مې پرېږده او محتاج یم یم بچي مې دي او غریبي ده، لا اعود بیا نه راځم. فرحمته، بیا مې زړه وسوځېد. ماشي ده سهار چې ورغلم رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ابوهریره قیدي څه قیصه وه؟ وی ما ورته وایي چې یا رسول الله خو بیا یې فریاد شروع کړو چې ما پرېښه. وی رسول صلی الله علیه وسلم راته وایي چې دروغ یې درته ویلي ده او بیا به راځي. بس په دغه درېیمه شپه ورته بیا ښه ناست وم نیغ چې ګورم وی سړی راغی او بیا د خوراک نه غلا شروع کړه، راومې نه. وی ما ورته وایي چې دې پیر له خو دې به بوزم هذا آخر 3 مرات، بس دی نو درېیم پیر دی، دې پیر له پکې معاف کېدی نشته. انک تزعم لا تعود ثم تعود، ته ما ته زه بیا نه راځم بیا راشي. وی راته وایي چې پرې مې ده دې پیر له او داسې کلمات به درته وښیم چې ینفعک الله بها، الله به تعالی د هغې دلاسې ډېره فایده درکوي. وی ما ورته وایي چې ماهون د آیتون د کلمات کم یو. وی راته وایي چې اذا اویت الی فراشک، کله چې ته طلایي له راشي اوده کېږي، فقرأ آیة الکرسي، آیة الکرسي لوله چې پوره ووایي. فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، پتا باندې به د سحر پوری یا ته به د سحر پوری د الله په حفاظت کې. ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، سحر پوری به شیطان تا ته نه نږدې کېږي. وی پرېمې خو ما چې رسول قیمتي خبرې وکړې. سحر چې ورغلم وی رسول صلی الله علیه وسلم ته ها قیدي دی. وی ما ورته وایي چې یا رسول الله هغه نیولی مې و خو هغه راته وایي چې څه کلمات ته تخیم او ډېر فایده مند دي. ما ورته یې کمې وایي چې دا دي او د دې فایده دا ده. وی رسول صلی الله علیه وسلم وی اما انه قد صدقك وهو كذوب، دا خبره رښتیا کړې ده او دی دروغجن. لکه نور دی دروغجن خو دا خبرې رښتیا کړې ده. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال یا ابا هریره، دا 3 شپې تر چا سره لګې ته ته پته شته؟ ما ورته وایي یا رسول الله ما ته خو پته نشته. وی ذاک شیطان، دا شیطان، دا شیطان خو د انسان په شکل کې به راځي. اوس ورته ووایي چې ته دا ووایې نو شیطان تا ته نشي نږدې کېدی، ده ته به خپله پته ده چې څوک آیت الکرسي ووایي شیطان هغه له دغه شپه نقصان نشي ورکولی، ځکه چې ده خو به ټراینې کړي، ده خو به کوشش کړی یو مسلمان ته یو د الله بنده ته نقصان رسول خو بند شوی دی. ولې ځکه چې هغه آیت الکرسي ویلی ده. که خبره ده ابوهریره ته وکړه، وی دا وایه الله به دې ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم وی رښتیا یې ویلي. نو د دې نه دا مسله مروته چې کوم سړی چې د شپې اوده کېږي او آیت الکرسي ووایي سهاره پورې دی د الله په حفظ و امان کې دی، الله رب العزت به یې ساتي ده د شیطان. تاسو دا غواړئ که نه؟ هر یو کس غواړي. ورسره دا اضافه که سهار مانځه توفیق به درته میلاویږي، د تهجد توفیق به درته میلاویږي، ځکه چې ته اوده د الله په توحید باندې شو. آیت الکرسي کې ټول توحید دی، ته د الله په توحید باندې اوده شو. او چې سړی د الله په توحید باندې اوده شو او مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر، دا هم د الله توحید دی. په توحید اوده شوی، په توحید راپاڅېږي. خو چې ته اوده شي په ګناه، اوده شي په موبایل، اوده شي په
اگر که ګناه نه ده دنیا په سوچونو کې ناغالب ګمان دا دی چې ته شپه به دې ښه نه وي، شپه به دې ښه نه وي.